السلام علیکم. نیمبو خوړل موږ ته کومې داسې فایدې دي چې هغه راکوي و آیا نیمبو څنګه خوړل پکار وي او د دې سره آیا نیمبو خوړلو نقصانات شته او که نشته؟ نو د ټولو نه اول فایده دا ده کله هم چې انسان نیمبو خوري نو په هغه کې دننه ویټامین سي ده او ویټامین سي زموږ په وجود کې هغه طاقت مضبوطوي، کم طاقت چې د بیمارو سره جګړې کوي په وجود کې دننه، کم ته چې امیونټي ویلی شي نو د دې په مضبوطوالي کې دا مدد کوي. دوهم فایده دا ده چې کله هم انسان نیمبو خوري نو دا کومې اوبه چې معدې ته لاړې شي نو دا معده اکټیو کوي او د انسان د هضمې بهتروالي سره سره د انسان چې کم قبض وي کم ګیس وي د هغې په ختمېدو کې هم مدد کوي. او درېیمه فایده یې دا ده چې د دې سره د انسان چې کومه سرمن دي هغه ګونځېوالي نه بچ کوي، صفا کوي او چمکداره کوي او په سرمن کې هغه کولیجن کم چې سرمنې دپاره بهترین څیز دي نو هغه پیدا کوي. او څلورمه فایده یې دا ده چې د دې سره د انسان په وجود کې دننه چې کوم سیلونه دي په هغو کې دننه موږ به پښتو کې داسې ورته ووایو چې په هغه کې کومه هضمه کېږي، یعنې هغه میټابولیزم زیاتوي او د هغې سره د انسان چې کوم وجود دی په هغه کې بهتروالی راځي. او پنځمه فایده یې دا ده چې د انسان چې کومه ینه ده په هغه کې زهریلا مواد هم د وجود نه بهر وباسي او د دې سره د انسان چې کوم وجود دی هغه صفایي طرف ته ځي او په هغه کې کوم زهریلا مواد چې دي د هغې صفایي کېږي دې سره. او شپږمه فایده یې دا ده چې په دې کې دننه اسیټریک اسیډ دی چې د انسان په ګردو کې کم کاڼي جوړیږي، هغه کاڼي نه انسان بچ کوي او بیا په ګردو کې د هغې جوړېدل ډېر زیات کم چانسز وي چې کله انسان نیمبو استعمالوي. اوومه فایده یې دا ده چې په دې کې فلوونایډ دی چې دا د انسان چې کوم بلډ پریشر دی هغه کنټرول طرف ته راولي چې د دې سره د انسان د زړه چې کوم صحت دی هغه بهتروالي طرف ته ځي. نو تاسو که چیرې نیمبو استعمالوئ نو تاسو په ګرمو اوبو کې ځان ته اچوئ، انداسې یې مه استعمالوئ ځکه چې داسې استعمال سره سره د انسان چې کوم د غاښونو دا سپین پوټکي دي د هغه خرابوي او که چیرې انسان ته د معدې تیزابیت او مسله وي نو هغه دی هم مه استعمالوي. او تاسو روزانه یو نیمبو استعمالوئ خامخا ځکه چې د دې سره ستاسو په وجود کې ډېره زیاته فایده راځي. دغه شان که چیرې ستاسو صحت کمزوری وي، طاقت یې نه وي، ډېر زیات ستړی او ستومانه وي نو خالص سلاجید هم زموږ سره د دې لپاره شته چې هغه تاسو زموږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ او که چیرې ستاسو په ذهن کې څه رایه وي هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې راکولی شئ. شکریه، الله حافظ.